جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خفا او دلګیرو چې د مخکینو امتونو اعمال زیات دي ځکه چې د هغې عمرونه زیاتو نو زما د امت عمرونه خو کم دي د مخکینو امتونو عمرونه هم زیاتو د هغې قدونه هم زیاتو د دې امت عمرونه هم کم دي د دې امت قدونه هم کم دي د جناب آدم علیه السلام قد چې و هغه 80 ګزه و 80 ګزه شرعي ګزه شرعي ګز چې کوم دی دې ته ویلی شي دی څنګلې پورې لکه د خامتا ګز که تاسو کتلي چې خامتا کډی وکړي د هغې هغه ګز کم وي دا شرعي ګز دی نو د آدم علیه السلام قد چې و هغه 80 ګزه و بیا رفته رفته د هغه د اولاد قدونه کمیدل حتی کې چې زمونږ قدونه په نسبت د ټولو باندې کم دي نو ما عرض کو چې حضور علیه السلام په دې خفه و چې الله زما د امت عمر کم دی نو که دې ډېر محنت هم وکړي نو د هغه مخکینو امتونو د اعمالو امر عمل نشي کولی د جناب رسول الله علیه السلام د دې خفګان د لرې کولو دپاره او دې نه دا اندازو لګوي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په امت څونه مهربان دی چې په دې باندې خفه دی چې زما د امت عمرونه کم دي نو د دې اعمال هم کم وي او د مخکینو امتونو اعمال زیات دي الله جل جلاله د جناب رسول الله علیه السلام د دې خفګان د ازالې دپاره قرآن نازل کو انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر اللہ جل جلالو قرآن نازل کو دا قرآن حکیم دا دی پیسہ کی اللہ جل جلالو فرمائل پیغمبر خفکی گما ستا دا امت عمر کم دی لیکن عمر کے بعد برکت واچو ما عمل کے بے برکت واچو ما څنګه برکت پکې الله پاک اچي الله فرمای تعالی چې ما کوم خصوصیات درکړي دي هغه خصوصیاتو کې یو خصوصیت دا دی چې ستا امت ته د رمضان میاشت ما ورکړه او د رمضان په میاشت کې مې آخري عشره ورکړه او آخري عشره کې مې بیا یوه شپه ورکړه چې هغې ته د قدر شپه وایي ستا د امت بنده چې دغه یوه شپه عبادت وکړي نو د هغه د یوې شپې د عبادت ثواب د 83 کالو د 4 میاشتو نه زیات دی ځکه الله جل جلاله فرمای لیلة القدر خیر من الف شهر د قدر د شپه د 0 میاشتو نه اوچته ده دا د 0 میاشتو نه زیاته ده د 0 میاشتو نه 83 کالو 4 میاشتې جوړي الله پاک چې په دې رمضان کې د دغه یوې شپې لیلة القدر د عبادت توفیق بنده ته ورکي نو په هغه یوه شپه عبادت کولو باندې الله پاک هغه ته د 83 کالو 4 میاشتو ثواب ورکړ
اوس الله پاک دا نه دی ویلی چې د قدر د شپه زر میاشتو سره برابر ده. نه نه، لیلة القدر خیر من 1000 شهر، دا د زرو میاشتو نه زیاته ده. ښه نو اوس چې د زرو میاشتو نه زیاته ده نو د هغې اندازه خدای نه ده ښودلې چې څومره زیاته ده. نو غرض دا چې د زرو میاشتو د عبادت ثواب یو خوا کا، در 3 کاله او 4 میاشتو د عبادت ثواب یو خوا کا، او د 1 شپې د عبادت ثواب بل خوا کا. نو الله وی د 1 شپې عبادت د 0 میاشتو د عبادت د ثواب نه زیات دی. اوس څومره زیات دی هغه الله ته معلوم. د هغې ذکر الله پاک نه دی کړی، خو خدای وی زیات دی. نو دې نه اندازه لګول پکار دي زما ورونو چې که یو بنده